ورکه څه شوې خپرونه چلندو چی شای شم گلا چی شای لاتا یما وای زه دې څه شم ځکه ناروغتې که کومه پلاش خپرونه چلندو نه خپرونه خو چلندو دغه پښتنه ما کړه چې دا خپرونه کې د شای بکنه شروي دا خپرونه د اسلامي اماراتو د قانون سره مطابق خپرونه ده څوک چې ښه کور وکړي ښه به ویني چې بد وکړي بد به ویني نو چې داسې خو وي که درمله دوستونه چېرته څه ما دا خپرونه اخره پرې سره وکړه چې شړشمګل څه یایي زه څه ویایم یاره ځای مړ نه کړي دغه د سات پوره دا خپرونه چلندو ګلبشري خان نشته بیا به کوم ځای کې وړکي سره مردکۍ ګټي یا به مټک ګټي و ګلبشري خانه ورکې مرۍ پردې موږ یا د خپرونه پرېږده چې د خلکو ته وایي چې نه چلو یا په خپل ټیم حاضرېږه وپېدې چی شای دی وشول شنګله نه څه یاره تندل ګټله چی شای دی چی وشول ورکه دې ته یم چې زه خو ځکه دې ته یم چې څلور سترګې دي د څلورو چی شای در شوی دی چې سره وای نه څه تاندر ول بدل را ورک شلا ول د خپرونه چلاندو چې دې ته وایم چې په خپل ټیم حاضرېږه نه حاضرېږي دا ځای کې خلک انتظار وي تلویزیون پرده د غاړې چالان وي عزت تو نه و نو خلکو ته یې نه خو نه دا ګناه مو خو تو تا ټیم خیره ده چې په دا ټیم خپرونه ده نه مو ته چی سر براګه او ورکه خو چې زاوی ترسم تا مو کسه په موسیر تخته الله نه خو سړی مخکې نه ووایي ترتیب ونڅو چې خپرونه که خیر چلانېږي ته دا چې که په تېښته شه مسافرې وایم چې چی وشو چې زه تو جګړې سره وایو ته نه یې ښه زه نه یم ښه خلکو شعر نه زده کړي نو له خولې سره فکر که کنې امسور به ورګوله د مسلو ووځو چې شادي ول خپرونه چلاندو کني می که چلان نه وي خو بیا وام سودر کوم بړاومه که داسې وي چې خو قدرمنو دوستانو تلویزیون لیدونکو او د راډیو اورېدونکو شړشمګل ګلبشري خان خپرونې ته په خیر راغلی قدرمنو دوستانو چې زړه نه باد نه کوي ډېر خوشحال یم چې یوه اونۍ څټ بیا خپرونې ته حاضر شوي یو ټول کارمندان په تخنیک کې ورراګوله د مو صابري صاحب ده نجیب معصوم صاحب ده غنی سیار صاحب ده په ایډیټ کې عزت الله سجاد ده او خان ماتنوار قدرمنو دوستانو دا خپرونه خیره پرس راوخت شئ په دا هیله چې خوان تر وخلی مونږ خبرې سې ډېر ما ګرځئ زه دی کله کله وسکټ سره وشیږو کله کله کوپرۍ سره مودیږو ما دام راګه خو خرڅ معلومه خو دا د چې تلویزیون پرده دو کنی میزه تو سراپیده ما قدرمن دوستونه ته پر چای چاوا ناراضی ته کیسه ما کا چای و چاوا قدرمن دوستونه نه کې هیله اخترابات نه کا خیر وی و ما نه په دا هیله چې رغ جوړ خاصول وای دا واو نه خصولای تر کړی وی زه شړ شمګل را خو بشواس خو ملګرتیا د سره کیږي نه کنی می مارای پر اسره مړی خو بیا دادو چې کامیک جنگ دوا وکیا په مانس کې کا خیر وی مینا شته محبت شته غای و میلټ کی ساوی بیا درا کا خیر جنگی دا دوه زدا کا خیر داسه پیرا پیاوړی نه چې سب وای چې دا وڅ سره وای غرباوی به دا خلر پوتی دی نه را کا خیر چې نشته دا خبره د دوستانو مونږ خبرې چې تاسو نګدې نه مونږ وکیسای مونږ خبرې به خوان در کې مونږ دا جنگ چې دا په مینا کې دا نو مینا وکای خپل دوستون په ځون پرېونه سي مشورونو قدر کوي په وړونو شفقت کوي دا دیوا په کلیو بندو کې دا رقم ته نوم جوړ کوي چې خلک وایي چې پلونکی ځای خو بېشکه ولا چې به دا دنیا بزرګ ده بالکل نه نن سب اصلا کې شړشمګل او را کیسه داسې دو چې دا وړ نسل چې دا د زنه داسې کې دي چې خپل پر دی پاته نه وته لګيږي نه می هیله داغه تو چې قدرمن دوستونه تاسو مشرونه احترام وکړئ علمونه احترام وکړئ که خیر وي یغه خې خلک احترام وکړئ خې خلک سره کېنئ خې خلک سره ټیټ جګ شي هغه نه به څه زده کوي یو بل ته مینه محبت ورکړئ دا خبره دې په زوی وکړه ګلبشري خان که دوستون اوریدونکي لیدونکي دا فکر وکړي چار سړی چې کور نه ووځي ایندا معنا چې کور ته مې ګاټر وړی وه ښه خاطره مې وړی چا سره مې باد نه وای کړی که نه دا ټول مسلمان ټول هېوادوال په دا نیوښته دي نو ښه کوي باد ما کوي ځکه چې په خو کې ورګوله انسانیت آپ کې ده پښتو آپ کې دو الله په رازو کېږي ګاټ آپ کې دو په بادو کې خیر واخم دې خوله که ګاوې لوړوي کله دې پله کله دې پله کله هم دې یو چې دا نیوه کړه
کلم د خط بژاوي کلم د واسکار بژاوي ګوره ګوله د دنیا په غذاب وکړ وي خپل کلیوال باندې نه پازوي موږ باندې نه پازوي بالکل قدرمنه دوستونه میګ داسې وا لانډه شونته د مالاري بیا که خیری چیرته ځای ما شړشمګل ور بیا چې شهر وړي دي چې هر شی وي دغه بیا که خیری ادامه نه سرته ته وښایي چې شهر وړي دي ورکه څه شوي خپرونه چلاندو چی شړشمګله څه شی لاته یمه وای زه دې څه شم ځکه نه روتې که کومه پلاشې خپرونه چلاندو دا خپرونه خو چلاندو دغه پوښتنه ما کړه چې دا خپرونه کې هېڅ شی به که نشروي دا خپرونه د اسلامي اماراتو د قانون سره مطابق خپرونه ده څوک چې ښه کور وکړي ښه به ویني چې بد وکړي بد به ویني چې داسې خو وي قدرمنه دوستونه چېرته ځای ما دا خپرونه اخره پرې سره وکړه چې شړشمګل څه یایي زه څه ویایم شړشمګل او ګلبشیر خان دغه خپرونه هره چهارشنبه د شپې 8 بجې او 10 دقیقې د خوست ملي رادیو تلویزیون څخه لیدل او اوریدل مه هیروئ شړشمګل او که خیر وي ګلبشیر خان نو باز قدرمنو دوستانو خدای خوشحال لره په دا هیله چې لانډه دمام کتلی وي بیا یې مونږ خپرونې ته نوس وای نیغ په نغې مونږ خپرونه کسی خوند وي نه وخولی ګلبشیر خان دوستان په انتظار دي دا خپرونه په اونۍ کې یورې نشریږي تکرار لري دا نه چې تکرار دی ورځې یې کتای شي شپې یې کتای شي کومې نیوکې لرئ کوم انتقادونه لرئ مونږ سره په دا خپرونه کې شریک شئ خیر بالکل دغه څه د شړشمګل ورېره مخکې به قدرمنو دوستونو تا ووایه چې شړشمګل ورېر بیا څروړي وي چې چی شی بیر وړي وي نو چی شی در وړي یا دي که په مونده د دروغو یا کپسر کې کیسه ده زه دا ریایم چې ملګری چې ملګری وي خپل ملګری هغه ته نه ویر کوي ټیټولو ته تو چې ووایې زه به مواد وي ته زیر کړم که خیر وپوهېدې داسې وایم چې داسې نه وي چې بیا په سپک اس راوړي مو ولته دروغ ووایي دلته تو څروړي نه وي چی شی در وړي دي څه کلیپونه چی شی څه دروغ خو چې څوک چې یې د خدای ګنهګوره دی بنده ده زه د دروغ نه یم څوک چې یې هغه به ته وکړئ ورګوره د معاهدې نه صرف نظر وکړئ ګلبشیر خانه کلیپونه مې وړي دي خلک سره پیکونه شکایتونه کي چې بزور کې رټ درې بار ده بیا ترافیک هم چې وغږوله ځون ته للی زه غږوي یا چې مونږ کنټرول کړی د بازار دا دی یو بل که خیر وي ښاروالۍ د خال د نرخونه تر پوزې غول دي چې نرخونه جګ دي وړه غوړي بوره دا جګ دي نرخونه نه کنټرولوي ښاروالۍ بیا ځون ته للیزه وایي چې مونږ یې کنټرولوو که خیر په لاندو وختو کې بار ته برابر شي بل په خوست کې که خیر وي ډېرې کارخانې وي ډېر سامانونه وو ډېرې لوسته راوړنې وې بیا نوی زیری دی چې په خوست کې کارخانې په کور پایل کړه ده خلکو ته به سهولتونه برابر کړي هر څه به وکړي دا کلیپونه مې وړي دي خو دا به وکړو چې هر څه چې اول ویل شو ترافیکو ته ترافیکو کلیپ دې نیوکې سم چې خلک څه یایي او ترافیک څه یایي وبیک څه چې شی دی یو فوز د امارات یو فوز د امارات یو فوز د امارات یو فوز د امارات سرتیر یو سرشار یو دښمن څخه بیدار یو فارغ بلا ارادات یو قربان خپل هیواد یو تیار یو د الله لښکر دفاع د ملت یو فوز د امارات یو فوز د امارات یو فوز د امارات یو فوز د امارات نړۍ مو ماته کړې مونږ بچیو د احمد بابا جبر کې د اکبر بس بن بیراغ وهي وزر نن بیا نږدې نور تر مراد یو جوړ شوي له فولاد یو فارغ بیا له ارادات یو قربان خپل هیواد یو تیار یو د الله لښکر دفاع د ملت یو فوز د امارات یو فوز د امارات یو فوز د امارات یو فوز د امارات سرتیر یو سرشار یو دښمن څخه بیدار یو فارغ بیا له ارادات یو قربان خپل هیواد بسم
بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الکریم. محترم دا چې تاسو د اډو په باب کومه پښتنه وکړه، لله الحمد. موږ د شپږو ولسوالیو دپاره په یوه اډه وتونیدو چې یوه لویه اډه موږ د دې دپاره هغه کو تیاره کو چې هغه د زړه ولایت په مخ کې قرار لري. هغه الحمدلله اوس فعاله ده چې یو د په هغه ځای کې موږ یو پارکینګ جوړ کړو چې ډېر موټر ځای کې او نوره د شپږو ولسوالیو دپاره مو د اډو ترتیب نیولی ده او ترتیب روان ده او فلحال فعاله ده او دې سره ډېر رش کام شو ځکه چې مخته به خلکو په روډونې سپرلی جګولې، اډې یې نه وې معلومې، هر روډ به اډه وه. اوس لله الحمد هغه اډې موږ هغې ځای ته کوزې کړې، ومه لګلې او رش کام شو. او بله خبره ده چې په دغه بازار کې په ښار کې چې کوم رش و حقیقت و رش زیات و، ویلې چې د هغې بازار مساحت د موږ بیخي کم و او موږ موټر د موږ وسایط بیخي زیات و. هغې دپاره موږ هم کوم پارکینګونه چې په بازار کې په ښار کې لرو دې ته مو خلک مجبور کړل چې هغې پارکینګو ته دی لوړ سي او څوک چې نه سي بېځایه موټر جوړوي. هغې دپاره موږ یو کرینګ فعال کړو چې د کومې ورځې نه موږ دا کرینګ وتله ده، د هغې ورځې نه په ښار کې بیخي بیروبار کم شوی ده. او تاسې کړای شئ چې بعضې خلکو نه دې په باب پوښتنه وکړئ چې هغه خپله درته وښیي چې اوس بلکل رش کم شوی ده. فکرو په باب زه دومره ویلی شم چې بار بار موږ د خپلو مقاماتو سره دا خبره شریکه کړې ده چې د سټیکر باید سټارټ شي، سټیکر ویر کړی شي. وجه څه ده؟ وجه مطلب یو څه فایدې دي په دې کې. یوه فایده خو د امارت دپاره ده چې عواید اضافه کېږي او بله فایده د امارت دپاره دا ده چې دغه خلک بیا غلې او سرکې دا شیونه نشي کولی، هغه موټر چې دا بیا ګیرېږي. او د عامو خلکو دپاره هم دا فایده ده چې د اخیستونو سره به ډېر نه وي مخامخ، مطلب چې موږ د ترافیکو سره کله دی مخامخ شي او اسناد ونه لري نو خامخا دی بیا د مشکلو سره مخامخ کېږي، د دې مشکل به سره حل کېږي. نو انشاءالله د مشرانو وعدې دي چې په لاند وخت کې به دغه پروسه بیرته سټارټ شي. د خلکو نه موږ غوښتنه دا ده چې دغه د ترافیکي اصول چې څومره دي دا باید دی په نظر کې ونیسي او د دې په خاطر چې موږ د دې تر مابین وطن نه وي زیات شوی، موږ د دې تر مابین مشکل نه وي راغلی او که دا په نظر کې ونه نیسي نو موږ مجبور یو چې د دې موټر د دې وسایط د کرینګ په واسطه رورو او بیا د کرینګ د مصارفو سره دوی مخامخ شي ځکه کرینګ ډېر زیات مصارف لري. شمګل ابرره ترافیک مدیر صاحب وایي مانه چې ښې کیسې وکړې هغه کیم بازور کې چې غلط موټر وي دوړي وي هغه کرینګ د ولد چې موټر یې پرې تړلی وي ځنیوري نو دا ښه ګام دی. میږ هیله دغه دوی چې بازور کې کیمې چې داسې لیاره بندیږي خلک غلط موټر دروي په سړک په منځ کې دروي نه ترافیک نه هیله دغه دوی چې دا موټر چا خلته چې نه یې صحیح ولته جریمه کوي نسخه وتا وکړي وانی ما توصیه وتا وکړي چې دا خیري بلور ته چې خدا ځکه ودرغه یو خو موټر د نر وړای دا بلور ته به خیري ضابط کوي. دا خبره ده. بس نو خلکو شکایتونه کړو چې بریبار زخ زیوته مدیر صاحب ترافیکو خبره مورد رښتیا بریبار شته مشکلات شته خو دیا داسې نه دي چې دوی نوستي دویا لوس په کور دي که خیر موټر چې بزی وی لوړ وی جریمه کوي وری خلکو ته سہولت برابروي که خیر هر څه برابر شي بلې اډونه وي چې اډو ما برابر کړی دي د ډېر بریبار د سره کام د موږ نورا کوشش کو که خل د سرکونه او حاجه سرکونه بداسي خلوص کو د بداسي خلوص کو دانیا وختایو بازور پر خوله باب کې روشي بریبار کوموله باب کې روشي په دا کې خلک ډېر د سہولت سره مخامخ وي. نو دوستانو ډېر شکایتونه به سړي زړه خپه کوي په بعضو ځایو کې چې کوم لوسته راوړنې وي حکومت دولت اسلامي امارات مشرونو هغه کله کله خلک ته خیای منفي اړخونه ډېر سړی بیا خپه کوي. شته مشکلات شته منفي اړخونه شته مثبت شته موږ تاسو به مثبت روخلو چې خلک مثبت آماده کو چې خپل کور په مخ بوزي که خیر وي. بالکل شرشنګل او راستل کیسه دا شاید چې ګوخي ترافیک خیس په خار نه راسیږي ځکه دامره ترافیک نه دي شهر میټر ته ودرېږي
هر سړی ته ودرېږي هر ټپری وله ته ودرېږي ګاډۍ وله ته ودرېږي نو په دغه کې خو مشته نه مو خپله هیله دغه د شړشمګل اورېره چې په دغه برخه کې دی سره کومک وکړي دغه ګوښه که خیر وي ترافیک مدیریت معذور نه دی چې وایي چې دا ګوښه ترافیک مدیر یا ترافیک که خیر مسئول دی دی پور دی نه دی میکسه ګاډ خینه دو ګاډ کورم دی په دغه باندې باید سړی چا خلته چې هڅه خوري وکړو ځکه لکه په خپله خینه کې چې یوه نیمه خښته تیږه غلطه پرته وي چې ولې څنګ ته که دغه لیار باندې داسې دی میکسوسه که خیر خپل بازور هم دی که خیر دغه به میکسوسو تنه کي دغه به میکسوسه که خیر وي فکر پکې چې لیار باندې نشي په دا کې مریضونه درېمي په دا کې وزاري خال کر درېمي په دا کې وظیفې ولا خال درېمي چې په نو وخت کې نه دا لیاره چې سره باندې کې په وځي کې ګاډۍ دراولي په بل ځای کې که خیر میټار وي نو دا ورا بزرګا خو نه د شړشمګل راځي دا چې ساده خا وکړه بل دا دوستونو ته دا یم چې قدرمنو دوستونو دا خارج هیوادونه دي سوپر تاکاته رسیدل دي په دار رسیدل دي چې نیتونه یې صفا دي خپل وطن ته په دور دي خپل خلکو ته خدمت کوي ار سړی چې کسي اسکار ده مونږ چې اسکار نه یې بولو راګور چې موټر غلط ویلوړو یا ته یې څه کوم چې چټلی تلاوی چې زه څه کوم چې څوک غلا کې دي ته زه څه کوم حکومت پیږي کوري پیږي ته چې په ګوتای کوي داري کسون چې غلا کې وروي خې حکومت چې موټر غلط دی ته چې ورور دی تو سراک نه ده د یامو خاصو خلکو سراک ده موټر څنګه کا پاجي کې ودروا ترافیک باندې سلام کار دی بالکل عزت الله سجاد بیا څه شي ولاندا غون ته داماد خو کوي تو خاخوي داماد وو خلی بیا به که خیر وي نه کلیپتا بیا سید څه دما وخت دوستونو سره بیا کلیپونه شته ورکه څه شوي خپرونه چلاندو چی شړشمګله چی شی لاته یما وای زادي سشم ځکه ناروغته کې کومه پلاش خپرونه چلاندو لا خپرونه خو چلاندو دغه پښتنه ما کړه چې دا خپرونه کې د شی به کنه شراوي دا خپرونه د اسلامي اماراتو د قانون سره مطابق خپرونه دو څوک چې خکور وکي خبو ویني چې باد وکي باد مو ویني چې داسې خو مې قدرمنه دوستونه چېرته څه ما دا خپرونه اخره پرس راوکسه چې شړشمګل څه یایي زه څه ویایم شړشمګل او ګلبشیر خان دغه خپرونه هره چهارشنبه د شپې 8 بجې او 10 دقیقې د خوست ملي رادیو تلویزیون څخه لیدل او اوریدل مه هېروئ شړشمګل او که خیر وي ګلبشیر خان قدرمنو دوستونو بیا ستړي ما شئ دوستونو په خیر راغلئ خپرونې ته عزت الله سجاد نه ډېره مننه چې موږ سره دا خپرونه کې همکاري کړي ډېر ښویست ورکوي خان متنوال نه مننه چې همکاري کړي قدرمنو دوستونو دا خوست تلویزیون ده شړشمګل ګلبشیر خان خپرونه ده په دا هیله چې اخره پرایس راوکړي صاحب ګلبشیر خان ترافیکي کلیپونه خو تیر شول دا یې وکړو چې د ښاروالۍ د نرخونو نه خلک شکایت کوي چې نرخونه ویلې جګ دي ویلې کنټرولوي نه ویلې دغه ته پاملرنه نه کوي ویلې دا مسؤلین داسې ویده پروته دي هر څه چې ښاروالۍ یو کلیپ دی نیوکې سم چې ښاروال څه یي دوکاندارون څه یي بیا به څرته خبرې په وکړو وبجې چې شی دی نه د شرق دی نه د غرب دی نه د بل کوم یو غدار دی نه د شرق دی نه د غرب دی نه د بل کوم یو غدار دی زه د دې خاورې مالک یم دا وطن زما د پلار دی زه د دې خاورې مالک یم دا وطن زما د پلار دی دا وطن زما د پلار دی کپری مرشم هم باوایم کپری پرشم هم باوایم کپری مرشم هم باوایم کپری پرشم هم باوایم کژوندې می خخ په ګور کړی بیا هم دا زماش السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ګران اورورا مخکې خجور و مخکې حکومت کې بیا په دغه حکومت کې ورته کله روغه به ګورته خوشول د ټلیفون روغله د دین په تنګون روغله خدای اداره به چې یو جلسه بدن نه کوسي چې تاګه نه بزګه چې دغه ورته مې ورته وته کوم دوه سره نوستو ما دای زړه درته مې وته کوم دوه سره دوستو ما ورته لوسیل ولته پوسټ ته کوم دوه نه خبر شې چې غلا جګه شو درته زر در تلفونونه وکړه چې غلا جګه شو خلک غریبون دي خلک مسکونون دي مو ته خدای سره قسم نن کوي چې وندیاره درته یلوي وچاولې
ځای وای د میدان والا و چې دومره په کور کې نه وګورئ نو سړی ورته ورولې او به د والله په کور کې به شودو چای تای کای ورمایر په موي کې ورشه په موي کې باغه ګډوي په هغه د شګل وسړیا مالېږي کنه په چا په پیسو مالېږي نه مالېږي دی غریبونو وینه د ور په خلت دی وینو په ډاکا دو په غلا په کندوز کې ماته شورتي دلته نرخونه ځګوي دا اسلام دا د شي دی بل یو دار وکړي تسترګو مجار شم دا تل چې کوم دي دغه یغه تل نه دي دغه ولا دا دا دیغه ولا دا تل لره کوئی خلق لطیف کی ایواره دی موخه بانک ورته وای دلا کیف د کوڅه کې ته تل دوی کا ان کاسو په دکانه کې دوستیم ورته وای به چې په چې کا په دغه غیر به دا کوم سفر کې بچو ته الله کامه وا خدای نه وره کوئی قران نه وره کوئی زپګه د مورې مو څلور کسون په سو دي چې خپګه د مورې د نور مسلمانانو ته خو ته مساړای دی ورجنه د مغرب دی والله چې بهتر شو بسم الله الرحمن الرحیم زه به دا وایم چې الحمدلله هغه څه چې موږ د شروالۍ مسؤلیت دی همیشه مو ترسره کړی او نور به انشاءالله خپل مسؤلیت ترسره کوو موږ هغه کریډیم چې هغه بازار ته وځي همیشه دپاره په نرخونو نظر کوي ورسره په څنګ کې نور هغه شیان چې هغه د موږ شروالۍ مربوط دي همیشه دپاره هغه هغې نظارت کوي نو موږ خپل خوستمیشتو ته بلکې ټول ولس ته دا ډاډ ورکوو چې انشاءالله دا بحران به له منځه ځي او دوی اندېښنه نه کوي نو دغه مسله یو په خوست کې په افغانستان کې نه بلکې په ټول جهان کې ده خو انشاءالله هغه څه چې موږ مسؤلیت دغه به ترسره کوو څوک به ظلم ته نه پرېږدو دوکانداران خپل هغه ته نه پرېږدو چې خپل سر یا نرخونه جګ کړي یا ټیټ کړي یا ظلم وکړي نو انشاءالله همیشه دپاره موږ دغه نظر لاندې ساتو ګلبشیر خانه خروال خبر دی اوریدي د خوست میشتو ورونو سپینګری خبر دی اوریدي رښتیا کې ساده خلک مړی پر موړه دي دولت یې همکاري ونه کې په نرخ کې دکاندارونو راګولن په خپل نرخ ټوټې وی چې لاس روپۍ جګ خرڅول شي خرڅوي چې شل جګ خرڅول شي خرڅوي مسلمانو دغه بیچاره خلکو ته زړه ته ولاکه کسي شرشمګل او راکیم شاروال چې کی به کیسه وکړي چې داغه حکومتي په خیس یا په افغانستان کې نه دي ټوله نړۍ کې دي دا میګ مانی خدام را نه دی لکه دلته چې سره وروستیدو تجار په خپل سار دی دکاندور په خپل سار دی ډالر چې خلک چې نیمه روپۍ ولته جګ شي دلته که خیري باس بیا ټیټاول نشته افغانۍ په خپل زیدو یا په جګه شوه ټیټه خو نه دو نو میګ یغه د کندرونو ورنه نه یغه تجارونه نه دا هیله تو چې قدرمنه خیس خلک ډیر غریب خلک دی ډیر بیچاره خلک دی وګاګه ایستانه لري لټکی راخم په وکای بلې دولت نه ما هیله داغه تو چې داغه برخه کې دوی مسؤل دي چې یغه تجارونه یغه د کندرونه چې خپل ساری کو باید وین سي قانون منګول ته وسپوري ځکه چې شرشمګل اورره میک څه ویني چې خلک یو ماړی نشي پیدا کولای دا خبره دی و مړی نشي پیدا کولای خو اوس بل اقتصادو چې مړی یو سلو دیش ګرام هوا اوس 280 ګرام کړه خو نرخ یې دوی په 2 کړو مړی په 100 روپۍ شو نو موږ داري چې مخکې 80 ګرام هوا په لاس افغانۍ و 280 ګرام اوس 280 ګرام دوی راغول د مو په 100 روپۍ دو دته دا کې لګ انسانيت وکای لګ پښتو کې وکای دومره پیسې ماګه ګټای ولست لک سولت پایدو کوي پرونه کې په بوجای کې چې 2000 روپۍ ګټي په 200 کې وکټه ځکه چې نو په 100 روپۍ شي خامخا په بوجای کې 2000 روپۍ ګټي نه دا سید مخکې د کافي کوي مخکې واخ کې دغه ماړی چې په 15 افغانۍ و چې شي دي چې دغه یې سریټ جګ شو دومره ماړی نب کې پاخیږي بیا ته لاس افغانۍ ګلګ ماړی غوټه وي چې په لاس افغانۍ شو بیا لارت لا غای 15 افغانۍ ته لوړه ماړی هغه تو په لاس افغانۍ بیا خرڅوله یس میګه هیله دغه دوی شرولای نه چې داسه نه چې ماړی په 100 روپۍ کړه خو چې داسه نه وي چې بیا هغه د ستی خوري هغه لاس روپۍ ماړی ته روشي وزن یې کم نشي نه هیلم دغه تو شرولای نم هیله دغه تو چې په دغه برخه کې که خیری تو سب خپل برخه کې مسؤلیت لري په دغه برخه کې تو څه چا خلته چې کومک وکي خلک سره
ځکه خلک به اخر داسې مړه شي چې وبه وایي چې نه خو چې څه مې وکړل کم یې دا خو دا چې خلکو ولسي پاڅون کې ځکه پاڅون کې چې لوږه مري نو تیشه وکړي ولا چې تا خوړل نه ځای خوړل نه ځکه خپل ځون خو نه به وبکوي دا کورونه ما کوي لږ انسانیت وکړي دوکانونه به دونه چیر وي تلیفون به د بیپسي تښتې دی به بوجۍ تښتې وي دا به نه کېږي نو وي به وړه به وي جګ به نه وي نرخ به برابر وي تاسې به دا رقم ته کورو کې خاخ وای چې خپل به نه خلاصېږئ ګل بشیر خانه عزت الله بیا هغه کې شریک یې چې یوه دمه وخلو ستړی یم کړم که سر دې خوښه ده دا عزت الله تا ونه غرب وسړه چې سم پکې سویر شي بیا که خیر چې داماد خو دا مې نه داس نه رکیږي ناز نه ته وای چې کیږي نه چې نه کیږي چې خبرونه ما خو به وای کنه تاسو نه په پیګه ځای ډیټار یم خو ارته دوستونه وا دما وکړو بیا خبرونه ته په خیر وشي ورکه څه خبرونه چلاندو چی شرشم گلا چی شایی لاتا یا ما وای زادی سرشم زکی نروتی که کما پلاش اخبروانا چلاندو اخبروانا خو چلاندو داغا پکتنا ماکرا چه بود اخبروانا که دید شای بکنش روی دا اخبروانا دی اسلامی اماراتو دی قانون سره مطابق اخبروانا دو څوک چې ښه کور وکړي ښه به ویني چې باد وکړي باد به ویني نو چې داسې خو وي که درمله دوستونه چېرته څه وه دا خپرونه اخره پرې سره وکړه چې شرشم ګل څه یایي زه څه ویایم شړشم ګل او ګلبشیر خان دغه خپرونه هره چهارشنبه د شپې 8 بجې او 10 دقیقې د خوست ملي رادیو تلویزیون څخه لیدل او اوریدل مه هېروئ شړشم ګل او که خیر وي ګلبشیر خان قدرمنو دوستانو ستړي مه شئ بیا په خیر ولې خپرونه ته عزت الله سجاد نه ډېره مننه چې مونږه نه ستړي زونه نه ستړي دا ښه خبره ده خپرونه کې سړی بیا خواندانه کې ګلبشیر خانه مو مخکې یادونه وکړه چې مخکې کارخانې وې په خوست کې ډېرې فابریکې وې کارخانې وې خلک کې مصروف و خو اوس بیا دا هغه چې په خوست کې کارخانې په کور پایل کړه ده بعضې ځایو کې دغه وړې کارخانې جوړې شوي د 10 نفره 12 نفره 8 نفره کور کې کارخانې والا وویل چې موږ نوره کوشش کوو چې کارخانه پراخه کړو نورو کارخانو ته لیار پیدا کړو راګوره د نوره کارخانې شته یې کلیپونه به بیا خپلو نورو خپرونه کې به نورو کارخانونو خبرې کړو ارڅه چې یو کلیپ دې نیوکې سم چې دوستان څه یایي پرمختګ څومره شوه ده او څومره خوند کې وبلیکسي چې څه شي کارخانه ده زه د دې خاورې مالک یم دا وطن زما د پلار دی نه د شرق دی نه د غرب دی نه د بل کوم یو غدار دی زه د دې خاورې مالک یم دا وطن زما د پلار دی زه د دې خاورې مالک یم دا وطن زما د پلار دی دا وطن زما د پلار دی زلد خاورې پیدا یم داسې زکه پرې فدا یم زه نصیب الله نامیږم په دا کارخانه کې د شپې اوه میاشتې کېږي چې مصروف یم او چې دا کارخانې نور هم جوړې شي د ټولو د افغانستان لپاره ګټورې دي خلک کې مصروف شي او د افغانانو لپاره د خوشبو لپاره به زمانه برابره شي نوم مې ګل احمد ده د خوست اوسېدونکی یم تقریبا په دې کارخانه کې موږ فی الحال اوس شپږ اووه نفره کارګر موږ سره کور کوي که چېرته مثلا حکومت یا مسؤل چارواکي د خلکو پوره د مثلا هغه ستونزې چې دوی لري په کارخانو کې برقي ستونزې دي مثلا مشخص ځای نشته دغه ستونزې له منځه یوسي لوی خوا به د وطن اقتصاد په مخ ته لوړ شي او له بلې خوا نه به خلکو ته د کار زمینه برابره شي د هغې تجارونه چې دوی مثلا د هېواد نه خارج ته ځي مثلا نورو ځایونو کې سرمایه ګذاري کوي موږ هیله ده چې خپل وطن کې سرمایه ګذاري وکړي حکومت د دوی سره ښه چلند وکړي تر څو زموږ په وطن کې د اقتصادي بحران له منځه لاړ شي شړشم ګل اورېره واقعا چې دا خوند کړی دی یو قدرمن دوست ووایي چې میږ داسې کې ډېر کسون کې لګیا دي کور ورته پیدا شوی دی نورې تجارونه ورڼې نامې هیله د هغه ده چې دوی په خپل وطن کې هغه سرمایه چې دی لري په کور وچوي تر څو یې افغانستان د په خوسته پوره نه د ټول افغانستان د پوره یې ګټه رسېږي نو هیله میږه دغه ده چې
هغه سرمایدور خلک چې سرمایه لري باید دلته روشي په کوس کې سرمایه گذاري وکړي په ټول افغانستان کې وکړي تر څو می خلک شړشمګل اورره یخ په کور به تفایده شوی لکه اورر چې کیسه وکړي بل به پرمختګ شوی وي د سره ارزونی درې خلک سره کور به تفایده کیږي خلک به د کورای نه خلاصيږي نو ډېر غاټي دي شړشمګل اورره خو می د زنه تجارت لري دی بس یوره یای چې نه خو زه تخت ما خارج تاسو ما ولتاز کا خیر کارخانه جوړه مرو شي دولته کا خیر کارخانه جوړه کوي غاټم با کړی خلک ته به کورا پایدو کړای دا کا کې ساتو بات نو دوستونو دا هیله دو چې دوستونو تاسو سرمایه چې لره خارج کې ما په کور شوی په خپل وطن کې په کور وچوي کریختیان په ولس نظر بدیږي چې د خور غریبون خلک په کورونو شي ځوانون دي به کور دي دا کورا پایدو چې 15 روپۍ غریبیا وکي نو دوستونو موږ خبرونه په خلاصېدو قدرمنو که کومې غلطۍ نشي وي یا کومې تیرې خبر نشي وي تاسو نظرونه مرخصتي وي یا مطابق کار نه هیر وي په تلویزیون پردین هم د داخله نه وي بخنه غوړو بیا چې داسې خبرونه تاسو شړشمګل او زغول بشره سارا د ټولو مرګلو حاضرې کو تر هغه په لوی مهربان خدای سپورو خېش په ورځ ولرای په مخ مخه الله مو مال شه ملال وطن ته خبر یو کوري